سيد الكون الحبيب فخر دو جهانا الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا. محترمو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د سید عالم صلی الله علیه وسلم د سپیڅلو مسکاو و خپرونو ته. فخر دو جهانا الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خوږ پیغمبر خوږې مسکاوي. ترمذي ابو داود د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه روایت کوي. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شه او له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې د سورلي لپاره اوښ وغوښت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د ټوکې په حیث وفرمیل زما سره خو د اوښ بچی دی، تا ته به هغه د سورلي لپاره درکړم او هغه د صدقې مال به ته په هغه باندې ویسې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې هغه سړی خواشینی شو او هیله یې څرګنده کړه ای د الله تعالی رسوله، زه به د اوښ په بچي باندې څه وکړم؟ هغه نه ما وړی شي او نه زما بار او مال وړی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه مسکا ورته ځواب ورکه او دا یې ورته ویلې آیا هر اوښ د یوې اوښې بچی نه وي؟ دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه خوشطبعي وه. او کله چې د هغه سړي نه دا ځواب اوري چې هغه ورته وایي چې زه به د اوښ په بچي باندې څه وکړم، د محمد رسول الله په مبارکو شونډو باندې مسکا خپریږي او دا ورته وایي چې آیا هر اوښ د یوې اوښې بچی نه وي؟ همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له یوې بوډۍ ښځې سره چې د رسول الله ترور او عمه کیږي خوشطبعي کوي او په هغې باندې د رسول الله په مبارکو شونډو باندې مسکا خپریږي. بیا هم ترمیزي د حضرت حسن بن علي رضی الله تعالی عنه نه روایت کوي. هغه فرمایي چې یوه بوډۍ میرمن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضره شوه چې د هغې نوم صفیه بنت عبدالمطلب و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه عمه وه. هغې بوډۍ او هغې میرمن وړاندیز وکړه چې ای د الله تعالی رسوله، تاسې الله تعالی ته دعا وکړئ چې ما ته جنت راکړي، الله مې د جهنم نه وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ای د فلانکۍ مورې جنت ته بوډۍ ښځې نشي داخلېدلی. بوډۍ میرمن چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له مبارکې خولې دا خبره واورېده، سمدلاسه په ژړا شوه او په ډېرې خواشینۍ بیرته ستنه شوه. د بوډۍ له ستنېدو سره سمدلاسه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسکا هغه بیرته راستنه کړه او په مسکا یې ورته وفرمیل ای بوډۍ ترورې، تاسې به د بوډۍ په حالت کې جنت ته نه داخلیږئ، بلکې تاسې به د ځواني په حال کې الله رب العزت جنت ته داخلوي، ځکه چې الله رب العزت په صورت واقعه کې په 14 آیت کې فرمایي فجعلناهن ابکارا عربا اترابا، موږ به هغوی بوډۍ پیغلې او ځوانې وګرځو او بیا به جنت ته داخل. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشطبعي وه او د هغه مبارکه مسکا وه چې د هغې ترور لپاره همدارنګه د ټولو صحابه و کرامو لپاره رضوان الله تعالی اجمعین د شفقت او د ترحم نه ډکه وه. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو یهودي په غصه باندې مسکی کیږي او په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي. زید بن سعنه رضی الله تعالی عنه چې د یهودیانو له مشهورو عالمانو څخه و، هغه ډیر شتمن و.
کله چې هغه مسلمان شه نو په ټولو غزاګانو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ګډون وکړه تر دې چې د تبوک د غزا په دوران کې هغه وفات شو. عبدالله بن سلام چې هغه پخپله هم د یهودو د مشرانو عالمانو څخه و، هغه مسلمان شوی و. هغه روایت کوي کله چې زید بن سعنه رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم په لومړي ځل ولیده نو د نبوت ټولې نښې یې پکې وپېژندلې، ځکه هغوی په تورات باندې عالم ول. خو دوه نښانونه یې په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ونه لیدل. یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صبر او زغم نښان چې د ده په غصه او قهر غالب و. دویم د یو ناپوه د سختدریزي په مقابل کې د ده برداشت او حوصله. زید بن سعنه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زما دا آرزو او دا هیله وه چې په څه ناڅه ډول د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څه معامله وکړم چې دا دوه نښانې هم راته څرګندې شي. زید بن سعنه رضی الله تعالی عنه فرمایي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم له کور څخه د باندې اوت. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حضرت علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه هم موجود و. په دې وخت کې یو کلیوال په سورلي سپور راغی او وړاندیز یې وکړ ای د الله تعالی رسوله په فلانکۍ سیمه کې خلک مسلمانان دي او ډیر لولږې او تندې سره مخامخ دي، که تاسې ته مناسبه وي نو د دوی لپاره د خوراک توکي ولېږدوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ما به دا کار هرومرو کړی وی، خو اوس په دې وخت کې له ما سره هیڅ شی نشته دی. زید بن سعنه رضی الله تعالی عنه زیاتوي چې ما ورته ویلې ای محمده صلی الله علیه وسلم که ستا خوښه وي نو له ما څخه یو څه دینار واخله او 2 میاشتې وروسته یې راته په بدل کې کجورې او خرماوې راکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل سمه ده. ما په همدې وخت کې 80,000 دینار او اشرفۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړې. زید بن سعنه رضی الله تعالی عنه زیاتوي کله چې زما وعدې یعنی د 2 میاشتو پوره کېدو یوازې 2 ورځې پاتې شوې نو زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګ ته ورغلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې د یو چا جنازې ته تللی و چې د ابابکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غني څخه پرته نور څو صحابه کرام هم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تللي ول. زید بن سعنه فرمایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم کمیس او صادر کلک ونیول او د غصې په حال کې مې ورته مخ که او ورته مې زیاته کړه ای محمده زما حق راکړه په الله قسم چې ستاسې د قریشو خلک ډیر واده خلافه دي، تاسې پردي قرض کې ډیر سخت سست یاست. کله چې مې په دې وخت کې د عمر رضی الله تعالی عنه په لور پام شه نو له غصې څخه د هغه سترګې ګډې وډې برېښېدلې. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راته زیاته کړه ای د الله تعالی دښمنه آیا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې ګستاخي خبرې کوې چې زه اورم په الله قسم چې زه به ستا سر قلم کوم. زید بن سعنه رضی الله تعالی عنه فرمایي په دې موقع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډېرې صلې رحمي او آرام زړه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لور ته ولیدل او په مسکېدلې بڼه یې ورته وفرمیل ای عمره د ده سره لاړ شه او د ده حق ادا کړه او 20 منه کجورې او خرماوې زیاتې ورکړه ځکه چې تا پرې زیاتی کړی دی او تیز الفاظ دې ته ویلي دي. دا د رسول الله اخلاق ول. زید بن سعنه رضی الله تعالی عنه فرمایي زه د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره روان شوم، هغه زما حق هم ادا که او 20 منه کجورې او خرماوې زیاتې هم راکړې. ما ورته وړاندیز وکړه ای عمره آیا تاسې ته معلومه ده چې ما داسې ولې وکړل؟ دا کار مې د دې امله وکړه چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نورې نښانې پیژندلې وې، یوازې 2 نښې پکې پاتې وې چې همدا نن ورځ مې هغه هم وپیژندلې او ومې لیدلې. تاسې د زما په حق کې ګواه یاست چې ما ایمان راوړ. له دې وروسته زید بن سعنه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شه او د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شه او اسلام یې قبول که. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق او د هغه مبارکه مسکا به چې چا ولیدله بیا هغه لپاره بل چال نه و غیر د دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور کې د غلامۍ سر ښکته کي او د اسلام په مبارکه جامه باندې ځان سینګار کي.
همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو یهودي د خبرې په اورېدلو باندې مسکی کیږي او په مبارکو شونډو باندې مسکا خپریږي. بخاری او مسلم د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه نه روایت کوي. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به ټوله ځمکه یوه مړۍ ډوډۍ جوړه شي. الله تعالی به په لاس کې راواخلي لکه څرنګه چې تاسې په سفر کې له ځان سره ډوډۍ اخلئ، بیا به په همدې ډوډۍ باندې الله رب العزت د جنتیانو میلمستیا وکړي. په همدې وخت کې یو یهودي راغی او ویې فرمایل ای ابوالقاسم، دا د رسول الله کنیت، الله تعالی دې په تاسې برکت نازل کړي، زه تا ته وښایم چې د قیامت په ورځ به د جنتیانو میلمستیا څه شی وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل هو وښایه. یهودي وفرمیل د قیامت په ورځ خو به ټوله ځمکه یوه مړۍ ډوډۍ جوړه شي لکه څرنګه چې تاسې وړاندې فرمایلي ول. خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهودي دا خبره واورېده نو سمدلاسه په مسکا شو، تر دې چې مخکیني غاښونه ښکاره شول. بیا یهودي زیاته کړه د جنتیانو خوراک قطغ درته وښایم، یعنې د هغو خوراک او د هغو قطغ درته وښایم. رسول الله ورته وفرمیل هو وښایه. یهودي ویل د غویي او د ماهي د ځیګر کباب به وي چې 80,000 جنتیان به ټول په یو ځای باندې خوري. هغه یهودي لا د اسلام په مقدس دین باندې مشرفه شوی نه و، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې تصدیق کوي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوري د هغه نه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکو شونډو باندې مسکا خپریږي او خاندي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مسکا او دا خندیدل د هغو د ایمان سبب جوړیږي. همدارنګه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د منافق عبدالله بن ابی په جنازه کې ګډون کوي نو هلته مبارکه مسکا یې په شونډو باندې خپریږي. بخاری او ترمذي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه روایت کوي، فرمایي کله چې عبدالله بن ابی د منافقینو مشر مړ شه نو زامنو او نورو دوستانو یې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه غوښتنه وکړه چې جنازه یې ادا کړي. له دې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه منافق د جنازې د ادا کولو اراده وکړه. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ورغلم او د هغه مخه مې ونیوله چې جنازه یې ونه کړي. ما ورته وړاندیز وکړ ای د الله تعالی رسوله، آیا تاسې د الله د دښمن جنازه ادا کوئ؟ آیا عبدالله بن ابی زموږ او د اسلام او ستاسې ترمنځ لوی خنډ نه و؟ رسول الله چې زما دا خبره واورېده نو په مسکا شو، مبارک مسکا یې په شونډو خپره شوه. تر دې چې ما یې بیا هم مخه ونیوله، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته په آرام زړه وفرمیل ای عمره زما له مخې لرې شه، ما ته دا واک او اختیار راکړی شوی دی چې الله فرمایي استغفر لهم او لا تستغفر لهم. ای محمده که تاسې د ده لپاره دعا وغواړئ یا یې ونه غواړئ الله به دې ته بښنه نه کوي. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه په خپله هم په خپلې بېباکي ډېر حیران شوم چې الله تعالی او د هغه رسول ښه پوهیږي ما داسې ولې وکړل. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي په الله قسم چې لږ وخت نه و تیر شوی چې دا آیتونه را نازل شل ولا تعجبک اموالهم و اولادهم انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ای رسوله کله دې منافقینو ځینې څوک مړ شي نو تاسې مه جنازه کوئ او مه د هغوی په قبرونو درېږئ. بېلشکه دوی د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم څخه سرغړونه وکړه او د نافرمانی په حال کې مړه شول. د دوی په زیات مال او اولادونو تاسې مه حیرانېږئ. الله داسې غواړي چې دوی ته د مال او اولاد په ذریعه په دنیا کې هم عذاب ورکړي او د دوی نفسونه او ځانونه د کفر په حال کې را وباسي. له دې واقعې وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هیڅ یو منافق د جنازې لمونځ ادا نه کړ. نور به واورو قدرمنو اورېدونکو په هغه د یوې دمې نه وروسته. سید الکونین حبیبا فخر دو جهانا، سید الکونین حبیبا فخر دو جهانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا، سید الکونین حبیبا فخر دو جهانا.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. همدارنګه شیطان چې کله په خپل سر باندې خاورې اچوي رسول الله یې ویني نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی کیږي او په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي. امام بیهقي رحمه الله دا حدیث را نقل کړی د حضرت عباس بن مرداس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حج پر موقع د عرفات په میدان کې د خپل امت لپاره د رحمت او مغفرت ډیرې زیاتې دعاګانې وکړې. الله رب العزت په هغه وحی را نازله کړه بېشکه ما ستا هیله در پوره کړه لکه څرنګه چې تاسې دعا وغوښته. خو په یو بل باندې د دوی ظلم یې ونه باښه. کومه ګناه چې زما او د بندګانو ترمنځ وه هغه ما ټولې وبښلې. په دې خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم وړاندیز وکړ ای زما ربه بېشکه تاسې په دې کار قادر یاست چې مظلوم ته ثواب ورکړئ او د ظالم ظلم معاف کړئ. بیا چې کله په مزدلفه کې سهار شه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هم دا دعا وکړه نو الله رب العزت د هغه دعا قبوله کړه چې بې له شکه ما ظالمانو ته هم بښنه وکړه په دې شرط چې هغوی توبه وباسي او الله ته رجوع وکړي. په دې کار باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه مسکا وکړه او مخې له خوشحالي څخه په څو واره منور شو. صحابه و کرامو وړاندیز وکړه ای د الله رسوله آیا په داسې وخت کې مسکا حال دا چې د مسکا وخت نه و؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل زه د الله تعالی د دښمن یعنی شیطان او ابلیس پورې وخندیدم کله چې هغه ته دا معلومه شوه چې الله رب العزت زما د امت په اړه زما دعا قبوله کړه نو هغه د های بربادي نارې کولې او په خپله سر یې خاورې اچولې. نو چې کله ما شیطان ولیده نو ځکه زما په شونډو باندې مسکا خپره شوه او ما وخندل. همدارنګه د بسم الله په ویلو د شیطان په قی او استفراق کولو سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی کیږي او په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي. امیه بن مخشی رضی الله تعالی عنه روایت کوي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ځای کې ناست و. له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای یو داسې سړي ډوډۍ خوړله چې بسم الله الرحمن الرحیم یې نه و ویلي. کله چې هغه وروستی مړۍ خولې ته پورته کړه نو وی ویل بسم الله اوله و آخره بسم الله پیل کوم وروسته او وړاندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د سړي له خولې د الفاظ واورېدل نو مبارکه مسکا یې وکړه او ویې فرمیل له دې سړي سره شیطان هم په ډوډۍ کې ناست و خو کله چې نوموړي بسم الله وویله او د الله تعالی نوم یې واخیست نو شیطان خپله خوړلې ډوډۍ ټوله قی کړه او ویې غورځوله. نو مسلمان چې باید ډوډۍ ته کینی هغه د الله رب العزت نوم یاد کړي او بسم الله الرحمن الرحیم ووایي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت ابو لبابه په توبه کولو باندې مسکی کیږي او په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي. ابو لبابه د عبدالمنذر رضی الله تعالی عنه کنیت و. دوی د بدر له غذا څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته کور ته ستون کړي ول. دی د بدر له غذا څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته کور ته ستون کړی و ځکه چې قد مبارک یې ډېر ټیټ و. کله چې د یهودیانو د بني قریظه د قبیلې خلک کلابند شول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د کلابندي په حال کې دوی ته وفرمیل تاسې له خپلو کلاګانو را ووځئ. بني قریظه ځواب ورکه ای د الله رسوله تاسې زموږ لور ته ابو لبابه راواستوئ چې موږ په دې معامله کې له هغه سره مشوره وکړو. د ابو لبابه رضی الله تعالی عنه تړاو د اوس له قبیلې څخه و نو په همدې اساس د بني قریظه د خلکو پلوي او حلیف هم و. تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو لبابه د بني قریظه لور ته ورواستوه. کله چې ابو لبابه د دوی څنګ ته ورسید نو د کلا میرمنو او کوچنیانو ژړا او فریاد پیل کو. ابو لبابه رضی الله تعالی عنه چې دا حال ولیده نو په دوی رحم او زړهسوی راغی. هغوی له ابو لبابه رضی الله تعالی عنه څخه وپوښتل ای ابو لبابه آیا موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا له کلاګانو را ووځو؟ رسول الله خو دوی ته ویلي و چې تاسو د قلا را ووځئ. نو دوی اوس د ابو لبابه نه پوښتنه وکړه
ابولبابا رضی الله تعالی عنه ځواب ورکه هو، او بیا له دوی سره خپل لاس پر مرۍ باندې راتیر که او د اشارې په ډول یې دوی پوه کړل چې هغوی تاسې ذبحه کوي، یعنې تاسو حلالوي. تاسو ته وایي چې د کلاګانو راوځئ نو تاسو ذبحه کوي او تاسو حلالوي. ابولبابا رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې ما ته دا معلومات وشه چې ما له الله رب العزت او د هغه د رسول سره خیانت وکړه نو زما پښې ورېږدېدلې. زه چې کله بیرته راستون شوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته موجود نه و، نو نیغ نبوي مسجد ته لاړم او هلته مې خپل ځان د یوې ستنې پورې کلک وتاړه. ما په زړه کې ویل چې زه به تر هغه وخته پورې خپل ځان خلاص نه کړم تر څو پورې چې الله رب العزت زما توبه قبوله کړې نه وي، او زه واده کوم چې د بني قریظه په اړه به د هیڅ ډول نرمي څخه کار وانخلم. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما له دې کاره خبر شه نو په خواشیني سره یې وفرمیل که هغه ابولبابا د خپل ځان له تړلو وړاندې زما څنګ ته راغلی وی نو ما به هغه ته د بخښنې دعا غوښتې وی. اوس به یې زه تر هغه وخته پورې نه پرانیزم څو چې الله رب العزت د ده دعا نه وي قبوله کړې. عبدالله بن قسید رضی الله تعالی عنه فرمایي د ابولبابا توبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نازله شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې د ام سلمه رضی الله تعالی عنها په کور کې و. ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما چې د ابولبابا د توبې خبره واورېده نو په دې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه خوله له مسکا ډکه وه د تبسم په ډول او د مسکا په ډول. ما ورته وړاندیز وکړه ای د الله رسوله تاسې ولې وخندل؟ الله رب العزت دی تاسې تل له مسکا ډک لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل د ابولبابا په رښتینې توبه پورې خندا راغله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د سهار د لمانځه لپاره مسجد نبوي ته تشریف یې نو هغه یې له ستنې څخه پرانیست ځکه چې الله رب العزت د هغه توبه قبوله کړې وه. نو قدرمنو اوریدونکو دا وې څو خپرونې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوږو مسکاو په هکله تاسو ته وړاندې شوې. در نورو خپرونو پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. ستایل د ناطق د په قرآن سید الکونین حبیبا فخر دو جهان سید الکونین حبیبا فخر دو جهان الصلاة والسلام پتانا